سلامونه او نیکې هیلې ګرانو هیوادوالو، په دې هیله چې ټول جوړ او روغ اوسئ. یوه موضوع چې ډېره مهمه ده زما دپاره، ستاسو دپاره به هم حتما مهمه هغه دا ده چې دغه ګلخانانو پاکستانیانو سره چې څوک خبره ښکته او پورته کړي، دوی افغانانو ته نمک حرامه وایي. او دغه نمک حرامه ویل دا چې دا ډېره غیر منصفانه ده او غیر عادلانه ده. دلته په دې ویډیو کې ورته په ثبوت رسوم چې نمک حرامه څوک دي. نو ګلخانان، تاسو په دې څه خبره چې د افغانانو د 2 میلیونه انسانانو قرباني وه چې پاکستان د شوروي زبرځواک نه خلاص کړ. پاکستان ته ازادي ورکړه که افغانانو د شوروي زبرځواک مخه د خپلو 2 میلیونو سرونو د قربانۍ په بیه نه وای نیولې، اوس به د پاکستان نقشه د ځمکې په مخ نه وه. او دا خبره زه تاسو ته په ثبوت رسوم چې د پاکستان د هغه وخت د پوځ او ملکي حکومت مشر جنرال ضیاء الحق په ډېره ښکاره کړې وه. هغه ویلو که د افغانانو مقاومت نه وي نو موږ به شورویان د خپلو پښو لاندې چیت پیت کړي. جنرال ضیاء الحق ویلي چې افغانان زموږ د ازادۍ لپاره جنګیږي، که نور مو څه د وسه نه کیږي د خدای لپاره افغانانو ته دعا وکړي چې بریالي شي، ځکه هغه پوهېده چې شورویان پاکستان پسې راغلي، غواړي تودو اوبو ته لاره پیدا کړي. دلته تاسو ته د جنرال ضیاء الحق دغه ډېرې مهمې تاریخي خبرې اقدم دا واورئ. ګلخانان، تاسې په خپل غور واورئ، که شرم در کې وي که غیرت در کې وي، نو د دې نه وروسته فکر نه کوم که تاسو افغانانو ته نمک حرام وایئ، ځکه دا په ثبوت راسئ چې نمک حرام افغانان نه بلکې تاسو نمک حرام یاستئ چې د افغانانو د وینو په قربانیو باندې مو ژوند کې دومره لوی تغیرات راغله، بیا تاسو افغانانو ته نمک حرام وایئ. क्योंकि उनकी आजादी के साथ हमारी आजादी, आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको जंग पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बन जाएगी. लोग इस चीज को समझते नहीं. वो ये समझते हैं कि गर्दो गुबार जो हम मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए. मैं आपको ये मतला कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का. ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं. ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं. ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं. इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए. نمک حرامه موږ نه یو بلکې پاکستانیان دي چې موږ دوی د شوروي د زبرځواک نه د 2 میلیونه شهیدانو د قربانیو په بیه باندې خلاص کړو. خو دوی دومره ټیټ پاسه احسان فراموش رازیل خلک دي چې د شوروي تر وتلو وروسته په خپلو اشرارو زموږ وطن کې د وینو سیلابونه وبهول، زموږ فابریکې ویجاړې کړې، زموږ د 500 میلیارده ډالرو په ارزښت نظامي تجهیزات یې کباړ کړه او په خپلو فابریکو کې ویلې کړه. زموږ راکټي سیستم یې واخیست، هغه یې کاپي کړه، هغې نه خپل ځان ته راکټونه جوړ کړه. زموږ ټانکونه، زموږ 600 جنګي الوتکې دا ټولې د منځه یوړې، زموږ 200 کلن فوز د منځه یوړ. نمک حرامي خدای وکړه چې موږ دوی د شوروي نه خلاص کړو او دوی موږ سره دومره بد وکړل چې زموږ نسل ته دومره تاوانونه ورسول. دوی داسې فکر کوي چې افغان مهاجر چې پاکستان کې اوسېږي نو د پاکستان خوري، ځکه ورته نمک حرامه وایي. ور بیا عقلو خلکو افغان مهاجر ته د ټولې نړۍ نه د غربي هیوادونو نه ډالر ورتلل او د عربي هیوادونو سعودي نه، دوبۍ نه، قطر نه، دغو نه ورته درهم ریالو د غټ پیسې ورتلې. دا ټول پاکستان خپله خوړل او په سلو کې یوازې 5% مهاجرو ته ورکول. یعنې د افغانانو د مهاجرو په سر باندې پاکستان په میلیاردو ډالر وګټل، د دوی په وینو قرباني باندې وګټل. هغه پیسې ډالر نظامي تجهیزات چې مجاهدینو ته ورتلل، دا زاړه توپک به مجاهدینو ته ورکړه او نوي چې به ورتله هغه به ځان ته واخیستل. موټر د هر شی چې ورتل دا ټول پاکستان ته ورتل. دا ټول اغوستل. حتی دومره دی راځي له سپین سترګې حرامخور و چې افغان مهاجرو ته چې به د نړیوالو ټولنې لخوا سپین غنم، تازه غنم ورتله، دوی به هغه سپین غنم په تاریخ تیر شوو ورستو غنم باندې بدل کړه. زاړه ورسته غنم به افغان مهاجرو ته ورکول او تازه غنم چې به دوی ته راغلي هغه ځان ته اخیستل. د افغان مهاجرو بله ګټه پاکستان ته دا وه چې په دوی په ناچیزه پیسو باندې ساختماني شاقه کارونه کول، د دوی نه د کاري قوې په حیث ګټه اخیستله او خپله کاري قوه ټوله عربي هیوادو دغه خبرې د خپله کاري قوه چې وه دا ټول عربي چې اوس هم شته، عربي هیوادو ته سعودي عربستان، د قطر، دوبۍ دې ځایو ته هماغه وخت نه لیږل او دوی به په میلیاردو ډالر ګټل او پاکستان ته لیږل. او خپل کاري قوه چې یو هیواد ته ضروري چې کاري قوه باید ولري چې هغه سخت کار وکړي، ساختمانونه جوړ کړي، خښتې ووهي، دغه کاري قوه دوی د افغان مهاجرو نه په ناچیزو پیسو یې ترې ګټه اخیستله، دوی باندې کول. او خپل کارګر چې هغه یې سعودي ته لیږل، هغې به میلیاردونه ډالر ګټل. دې باندې د یو ملک اقتصاد جوړېږي. پاکستان اقتصاد په دې جوړ شو او دا پروسه د تر اوسه پورې جریان لري. دا پروسه تر اوسه پورې اوس هم چې افغان مهاجر هلته اوسي، افغان مهاجرین هلته شاقه کارونه کوي.
د دې شاقه کارونه کوي او د خپل کاري قوت چې د ټوله سعودي ته لګل هلته باندې میلیاردو ډالر ګټي بیا دلته راوړي دلته پاکستان اقتصاد پرې جوړوي. نو دا هغه ټول موضوعات دي چې دوی باید پوه شي. او پاکستان د افغان د جهاد له برکته چې یو بله ډېره تاریخي ګټه وکړه هغه دا وه چې اټوم یې جوړ کړ. د افغان مهاجرینو او د افغان مجاهدینو دلته چې جنگ جریان درلوده د دوی د برکته دوی اټوم جوړ کړ. ځکه نړیواله ټولنې په دې باندې سترګې پټې کړې چې دوی اټوم جوړ کړ. که نه د پلار دومره جرات نشي کولی چې اټوم جوړ کړي. ایران ګوره یو ډېر قوي صنعتي هېواد ده چې ډېر تیل لري. کلونه نه ووتل په میلیاردو په سلهاوو میلیارده ډالر هغوی تاوان وکړ بیا هم په دې ونه توانېدل چې اټوم جوړ کړي. نو پاکستانیانو تاسو باید د افغانانو پښې لاسونه مچ کړي او مننه ورنه وکړي چې تاسو ته نوی ژوند درکړ، هم د شوروي نه خلاص کړي او هم اقتصادي او نظامي قوت د افغانانو د وینو د قربانۍ په قیمت خپل کړه. افغانان نمک حرام نه دي. نمک حرامه تاسې هستئ چې افغانانو تاسو د خپلو 2 میلیونه سرونو په قربانیو باندې د 15 لکه معیوبینو په قربانیو باندې د 15 میلیونه مهاجرو په قربانیو باندې تاسو ته نوی ژوند درکړه. تاسو ته زبرځواکه شوروي نه خلاص کړي، تاسو ته نوی ژوند درکړه، خو تاسو ورته اوس نمک حرام وایي. تاسو باید د افغانانو لاسونه مچ کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي دوستانو شیر کړئ د خپلو ملګرو سره. ښه وخت ولرئ.